دغه په پکې واچوه کنه اوبه پکې واچوه کنه په دې کور کې اوبه کم دي تباشي د زميل ګاونډیانو نه پم خراب شوی دی خدای دې په قهر اخته که ښځې بس که تاسو کې بند که دا جارو تاسو د ښې خلک نه تاسو په دې څښاک هغه کې خوشحاله یاو یاره مړه په ایمان پلاره دا دې څه راوستي دي دا ما راوستي دي په ما هم سخته نشو راخواشه نیکم در تاسو په دې څښاک کور کې کښېنئ دې نه به داسې کار کړي دا دونه څاروي دي راوستله دې په ځای به دې یو چیلۍ راوستې وه پیدا خو به یې کوله که نه بچیا دا خو بلار به د خدای بدنګه کی نو دوه سره درې سره بل خو به ترې خرڅو تاسو خو څنګه کار دی اوانو بلا نه خو د غلا ده راپټه کړې م ده کوم ځای کې م راپټه کړې چې د کور نه راباندې تور لګې ستا پلار غلو زما پلار پسې شغلو هغه ستاسو اوس هم پسې رستوخه دي ښځې پرېږده که نه پرېږده بس مه کوئ باز که چې یو اوږد شی پخه کړه چې زهر ولې نشه راځې را جارو کا ځای به زه را جارو کومه بلې پلي ته څه شوه هغه ته له ګاونډیانو کړه راځې په ښه عزت کې را جارو کا ما نه خو نور نه کېږي بس دا ستړی ورځې شو پاتې وي چې اوس به زه هم لږه جارو ته سړی نه یې که ته سړی وې نن به درته دا خبره دې نه کولې هوارده خو سړی نه یې که نه تم څه نه تم څه نه وي پلار یې که ته اوچت کړو زوی یې پې ایښی دی غلی شه خو چې ته دې کور ته راغلې که نه نو کور کې دې ګوره شاتار ساس کړی دی ګورې ښځې دا خلک داسې جارو کوي ها خدیجه عادت کړی ها خدیجه ته نه دی ښودلې دقسې دا خلک په مزه جارو کوي لاره داسې دې یاده وکړه ها خدای پاکه ته عثمانه د غیبانه حواله یو پنځمه ښځه ورکړي تا واورېده ما ته شه په خوله کې دومره دا ناروغي هغې کې نه کوم یې ونه پنځمه کوله کومه ستا د قصده به کومه والله که نه زه له څوک خورم درکړي ښځه خو لا غټه خبره زه ده ځاناسې وسلو کوم لکه پنځمه کمه ده د مرچکې هغه دې ما پسې حساب کړه دوه ښځې مې دي ما زه به په حساب کې غله شوې ما زه هم نه کومه تا نه به بل هم کومه ته ما ته دا خبره وکړه که نه تا ته ما وي دې چرته باجره واچوه دا به زه سبا جنګ له بولم موږ څه نه دي خو د هغه غم در سره دی والله دې کور کې څه شی دي تاسو زهر وخورئ تاسو خو عمر تېر شو ماړه نه شولئ نو په دې کور کې به خوږ ماړه شي خلکو دا به یو په دې مړی دا مونږ مړه نه کړه چې خدای خبر شه چې بلا دې راوستې ده که دیو دی چې زه د ډوډۍ باس کې چې زه ډوډۍ یو وکې تاسو د روټۍ خبرې مه کوئ زه د روټۍ باز نه چې یو کار نه حرم کړم زما پروا نه ګوره لالا ما تا ته ویل چې مرچکي له پیسې مه ورکوه ده نه مې اوس په کمه تاڼه اخلي زه چې ساجده ورکولی شم زه یې اخیستی هم شم موسی راشه دې خوا ما د کلینیک ناوخته زه کلینیک ته ځم دا زه خان نه یم یاره دا د ټیکهدارۍ پیسې دي ورشه منډه مرچکې دې زما خوا له راوله راشه زر راشه ده یاره والله دې خلکو څه چې ښه وکړي 2 ورځو دپاره یې پیسې وړي دي او نن یې 10مه ورځ ده په ډډه نه وړي دی دې خدای زما خواله راولي نن به زه داسې خبرې کوم ټیکهدارۍ پیسې دي غونډ روزګار یې رانه ودرو دا دې اوس خدای راولي دا پلاره دا خو د ډولو خوم دی دا چېرته مړېږي ماتې مه کوه هلته ماتې مه کوه نو خلاف وروړه یو خوب تو د خوبل اغشتي چې خوب ته سترګه مې دانه پټه نه کړه خوب ته تړې نه خدای ته وګوره مړه د واده دی ته 10مه ورځ د ځان نه دې بډا خان جوړ کړی دی ستا سیره خو کوزه که که نه والله که په مرګ هم کوزه کي نه پلاره دا دې چېرته ګوزئ دا خو چې دی کله ډېرې ته یو څو که نه خوښې دې په خبره اچو زه دا ریان یم چې زما د دې څېرې نه تاسو ته څه تکلیف دی یاره واله دې واته سړیا څېره ده څېره ولې چا د لکه سم درکړه چې نه به یې کوزې ته کور ته راننوځم به دا دماغ یو خو په کوټه کې مې دا دماغ خراب شو څنګه له تاسو خراب ته کور نه بار کله ته خو چې واده شپې باندې نه دی نو دا دې اته ولس ورځې بس روالې د کمرې نه خدیجه دا زمونږ خبرې دي ځان دې پکې را مشره کړې ده مشرم ولې پکې زما کار نشته هلکه لاړ به شي او ګاڼې له به لاړ شي بچې د ګاڼې کار کوه او ګوډې راوړه ښه دا صحیح ده خو صبر وکړه چې دا یو څو ورځې خو دمه وکړم که نه زه خو له دا واده اخیستو ماني مې نه درلود لکه نوره به څونه دمه کې 13 ورځې دې وشولې
کنه ته به اوس پروت یې ځان نه د شکور ماما جوړ کړی دی بس بل څه به نه کوې بس دغه ښځه به یو ته به نه نو ولې ته به نه کوې تا د اپنډیسایډ اپریشن کړی چې ټانکې رخېږي زما ښځې له شکر دی رونه تنخوا کې نیمه ورکوي تا ښځې له بس تا ښځه به څه ما هغه دو غونته ورور ما ته معلوم دی ته دې ښځه خو هغه ورور یم پنجابي د هغه له خو څوک دا وګوره کنه ښځې ته دونه قد جبره دماغ یې ته وګوره څومره په ارام ناسته ده باندې کوټه کې په کمره کې ناسته دی بار ورځ د هلک باندې پلار وینځي ورشه ښځې ته داسې کار وکړه ریښتونې ونیسه بارې لږه پام راباره کوه ټوله دا شاباسي ورکې توپ ښه و دې رکه خپلې ته خو د عقل نه دی ښودلې او اوس زمونږ غمرانې هغه پنجابیان لنګماران به راشو دلته کې به راله د پښتنې جوړې کړي بله تورمخې دلې ګنجیان ګاونډیانو ګرځېدلې او دا کارونه به یوازې زده کوم پسې ورشه منډه که واس که ورته پام کوه لکه نوې ښځه ده هغه دینګور یم نو زه دینګور نه یم بیا د خپله خورزم یم تا سره خو دومره ګس ژبه ده په دې خوله خوله کې راته راننوځې ورشه ښځې لږ اوبه راوړه دا ودې کنه دې کوي او مې پاکوي دا ښځه م ډېره هله کړې وه هلته چې به ګرځېده وایي شهزادګۍ ده اوس چې دې کور ته مې راوسته مرسکیه ګوره زه ته یو خبره کوم دا ګورې دې خبره کې راته ته م شریک شه ښځه خو دې زه ټیک ته وکړله په واده م دله 5 لکه روپۍ م دا دی ولګوي قرضدار مې ونه کړی ټول قرضدار دی نو وروره د ګوړې سیزن دی ونښه لګاړې ته او پیړ ته ګوړې م راچلوه جوګشتې شي مر څه کولی شم دا خو لږ مې پرېږدې دمه شم دا نور کله ما کارونه نه کوم څونه دمه به کې بس دی که نه سبا بلې ورځ به دې زوی وشي او ته به لا دمه کېږي نه او دا وایي زه دمه کوم لکه د خدای مسلمان عرفان ډاکټر له تللي هغه ما ته ویې تور جالې دی کار نه کوه ته څنګه خبرې کړو دا خوله دې وایم داسې نه دا په د واده نه مخکې هغه له تللی وی عرفان ډاکټر له چې واده دې وکړو عرفان ډاکټر له لاړه هلکه مرغه مې ګورې نور مه خرابوه دا کور به مې د تفریح مانه تا بخاسې چارمول اغوښتي دقه چل دی ځان مې بډا خان جوړ کړی دی بډا خان نه دی ماشین کې دانې پرتې دي او که ده رانه وړلې که نه او ده زما نه قپ وخوړو دا به ته وینې پلار یو بل کار وایي زما په کومنینو بیوله خان مې واله علاج به مال راځي یم زمونږ خپل ورو بس سرکشه شی و غلط به ګرځېدو مړم کو نه نه که نه دا کار نشو کولی د پیغور نه به نه خلاصېږو خلک به چې نور یې پسې مړ کړو وی بوډا وټټې کو ته شو دا خو سیم ختم دی کولې باید به 3 میاشتې د ژوند پاتې خو په خپل یې مړ که که نه تواب نه 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 ګورې اتفاق کوئ خپل میاس کې اتفاق خپل وروڼه اتفاق کوئ ګوره دا خبرې ونه کې ګورې اتفاق څنګه ویم کار روزګار له نه چې د دې نه بعد به اتفاق کوو خیر دی په دم د لاسه بیا ګاڼۍ ته پوځو او چې ورننه ایمستو بیا ترې نشي راتللی بس بیا داسې کار وکړه زه به دې پر محمد کې سره خبره وکړم یو 2 لک روپۍ به مخکې راول او ټول سیزن به وشي راپنجه شه دا خبرې دي یاره په دې عمر کې دې دا یا خبره وکړله تا داسې دا یا خبره نه وکړه ستا بارغه دوکاندار راغلی ته وروځه چې څه وایو زه دوکاندارانو نه نشم تللی ورځئ هغه شرم مه ماته اوس پرېښودو ورشه ته لږ ارام کوم ورشه لکه ته ورشه چې څه ورته دا ناجوړه دی یا خدایا پاکه چې دا څوک ورته ناجوړه دی نن یې 3 ورځې ډاکټر ورسته نه وي دا به پرې راغلی ده پلاره که قرضدار یې په ایماندارۍ چې ګورې بیا که زه تښتم بیا ته پوه شه هغه پوه ته باید ناجوړه دی بیا ته ورته داسې نشي ویلی دا د دې پم دی خدای دې تباه کړي بله مردار په کمره کې پرته د دې نارامیتوب خو د خدای په مرګ نور کړي او هغه ګنجۍ مرداره تلې ده ګاونډیانو کره او دا اسخر مې نه دی سمه ښځه دې جوړ شوې دومره ژبې راپسې هر وخت یې روغ کړي خواښې مې خلک وایي مړه ده خواښې راته کور کې ناسته ده او اسمان دلم د هغې په اړه شو بدنامه زه یم او ویې مرچکي ته دې خیال دی چې ناوې سره ننوځي نو په 3 ورځو کې خو روځي دا پاک په دې کې څه شی دي اوبه د ګاونډیانو نه راوالم دروړم ما سره جنګ نه والے تازه پم نه دوه هغه نو بنه روزي زما کمره کې چې مې جګ پروت هغه نه به ورکم دا ته چې ورک شوې که نه تا سره د کور غم نشته دی که نه بار په خوشو پسې ګرځه تا ته خو ما وویل چې ما له خو دې 2 غمونه کړي دي دې بل له دې غم وکړو که نه هسې زه بیا هسې خپل منځ کې پلاره
په واده دې ولا شپږ لکه روپۍ ولګولې قرضدار مې وکړو قرضدار دی کو پیښو ما په واده دې ولا او ایکسپیرت سړی دی د ژوندې ټولې دوی 4 میاشتې پاتې دي که نه دا خو مړ کېږي بله او پېغله جینۍ دې ولا وکړه په دې کلي مالک کې هم شرمې خرڅه کېږي دا شرم خو دا پرېږده نو مخکې شرم ونیو په سپیو سړي ته لګیا چې واده رانه نه کې بوډا کېږم واده رانه نه کې بوډا کېږم نو هغه شرم خو به دا ښه دی نه اوس ته ما دا ووایي چې هغه شرم خو که نه چې اوس د قرضدار د ایګمار راشي ورته ولاړ ورته دا کور نشته دی دا نشته روزي به که نه که ګیرې کړې په ایمان د بکرۍ خمیره به نه جوړوي زما کار څه دی چې زه بار ګرځم قلارې به درته او دا راته و چې څه شو دننه بوی که نه څه شو خانخېله دې ولې نه راوستې اوس چې دا د کوټې نه روزي غږ به له ورکړه چې روزي دا نه دی دا د کار شی نه دی خدای خل کړم چې واده به ونه وکړو یاره پلاره که د دوی په ځای دې موږ له یو مور راوستی وی نو ډېره به ښه وه ښایي د بېدله واده کوو ای بچیا زما قسمت دومره چېرته دی او پلاره پیسو ته دې داسې تیلې وایلې وریجې خو دې دونه غوړې پخ کړې په ایمان موږ له یې مړۍ خرابه دا پښتانه خدای غر کړي دي خو انکو پښتو غر کړي دي که نه هغه که نه سلا وسکو چې دا پیسې ورکوي که نه ای بچکیا 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 بس که ورنه وبوځي که نه مسعود جان دې دا یو خو دونه شور جوړ کړي چې څوک دنه ډډه نشي اچولی په تور سهار باندې بس چغې جوړ کړي کښېنه راشه تا باندې اوس رڼا ورځ تور سهار دی کښېنه تا سره خو نه کېږم دا راته ووایه که نه چې د ډولیانو دا څېرې چا چوکولي پرېږده به تا له چا څېرې کړي دي یوه څېره وه چا د قبرونو راغستې وه دوه پکې د لسو نوټونه دا خوله دې وایم څه به خوځول قسم شکره د سړي ته ماته دا خبره وکړه تا خپله خو ترې واده وکړو نو شپږ میاشتې را کوټې نه نه راوتې ته ماته دا وایي تا چا د څېره کړي تا خو بس دا شی موړ کړی منونی او را روان شوي یا لکه د چپ شي د خدای حساب دارو چپ شي کېنئ د واده دا ګاونډیان راپسې راکوي وایي به د واده دوه درې ورځې نه کېږي او هغه په کور کې دا جګړه د دې دغه ګونګۍ خله ده نه وتې وطن نه هسې پلاره یو خبره کوم پکېږي مه لکه ته خدای ته وګوره ده سره دا څېرې اوس ښکاري چې دا چولي او نن یې درې مولا د شغالې ته چې وایي څېرې چې ته کوزوي پته نه لګي لکه دا به قبر ته وړې کړو لرې که نه دا ما له خلکو سره بار راوړي چې د خلکو ته خو پته ولګي چې د اوس ورځې دا ترونه تر ګلان دي هلکه دلکه داسې دې دنده کېده شل دې تا له خو خلکو دا لوښي مغستي بس هم په سر ګرځوه که نه پرېږدم ناسه ګرځوه نه نو څوک کوم تا له یې درکړم پلاره ډېر په ژوند کې دې دا یوه غلطي وکړه چې دله دې ښځه وکړه بس دا دې دا ټولو نه غټه غلطي کړې ده پرېږده د ارمان موله پوره کو اوس به شرمېږي شرمېږي نه مو ته وایي دیاړۍ له ځه سره ورته دا ور وډباو چې هلکه راشه که وګه ګوټ کا نیکان راته وایي لوګه ګوټ کا وایم کوزي لاړ دې شي دادا وایم زه خو دا یو میاشت کار هم دله نه کوم څېرې نه څه وکړې بیمار یم ډاکټر له تل ماته وی ګورډوک ته دم دغه یو یخ خو بس کا په ناره باندې او ټیک نه ما د وخت کې نه څه کم سم دم وي نه نو چې ته کار روزګار نه کوې که نه نو دا ښځه به دې څه خوري لکه هلکه وایم دا خوله دې بنده کړه ته مې دا حالات ونیسه ظالمه غونډه شپه مې په ناسته تېره کړې ته به مې ده دا څه وایي لاسونه خو دې ته وایي که پرس کړي خو دونه یخ دي ته به یې د کوم طرف نه راغله اوس به راته وکړه لکه لرګی راځي که څه کوي لرې که دا رقم ایمان د مړۍ نه به مې نیولی لکه ګزاره لرګی راواغستو والې به مې گزاره کوو د پرې کم وخت گزاره کوو دا خلک راپسې خاندي خلک وایي چې چنګړ دي چنګړ دي دی څه راوړي دا وګوره دا څه دي بېګا ډاکټر له تلې 1400 روپۍ را سره به هغه واخیستې دا د ویانې دله در کړي نه نو په دې خو زه پوهېږم وروره دا خو د طاقت د ویانې او که نو هغه راته وایي چې کمزورې ګوره او خوراک کوه خوراک دلته کم دی دې ته وګوره پلاره یو ګولۍ 500 ملي ګرام او 600 ملي ګرام ده نه نو دا پټې د وږې پروت دی دا به څو ګولۍ دا بخور به څوک کوي نو چې تا ښځه وکړله نو بس لکه ستا کار ختم کار ختم نه شو دا په خپله خو د شپږ میاشتې کار نه کوو ته او دادا لاړ شئ یو تیر به پکې ګوټ کړي دا اوس غوږ شته او دا لارې اړ شي ګوره پلاره د دا عمر و چې الله الله یې کولې په دې عمر کې د ده لیلا راوسته نو دی به څه کار وکړي هلکه مرچکې داسې خبره ده چې کار به کوې او که کار نه کوې نو ستا په یوه زمونږ په بله هسې پلاره لرې دا وګورئ
دا د اوسنۍ زمانې پلاران دي بیا خلک وایي مور پلار سره زیات وکړو چې دا خبره دا به زه د نن نه بېلېږم ما د خپل کور بیل کړي څه شی درڅه بېل کړم دا زما کور ده زه به پکې ناست یم کپلا ته وښه دا نستا دی او دا خانانو کور دی او خانانو کور کې 3 کټونه دي ما دا کړی دی یو د پلار دی او دوی د ورنداریانو دي هغه ټیک شو بچسي د قلخانانو کور دي زه به هم بیګار کوم تاسو به زه پکې دیوال وام دې وکیل خراکه کوم تاسو کومه په خبره نه پیږئ نه نو دا واده ته لږ دی لکه چې لکه ته مو ته په کور کې دیوال وي دا نه ده دا مشرانه نستلې نن درېیمه ورځ ده چې دا غوږونه یې ولټه کړي دي وګوره نه دا تاسو زیاتې کوئ که نه دا پردی لور خو راسې ګناهګار یې بس تاسې ګاډې واډې وړې سړیه دا د منګي نه ما پسې کولې اواز ونه کړې ننوځه دلته ورته کښېنه د ده سترګې خرابې شوي دي سترګې خرابې دي درته مې ویل چې مه کوه د واده پلاره مه کوو دا اوس وګوره د طاقت د ویانې راوړې وي زما تبه ده هغه ورور یم چېرته ورک شو په دې خبر شاید به په کومه ډله ته نه بېغار کې کړلو پلاره دونه ښه کور یي که نه خو چې داسې ښځې ورته راننوځي ته ګوره 3 ورځې د ښځې سره نه تېرې کړې وایي زه بیارېږم ځکه د معقوب یې دا غوږونه ښکته کړي ما چې سم سړی دی نو چې دلته مو له ښځه راوسته وروسته راته په سر باندې خپېږدي پلاره زه خو وایم مړه ویوله او که پولیس والا نه تپوس کوی زما زوی بس سرکشه شوی او مړ مې کو مرګ هم ښه شی نه دی اسلام کې منع شوې ده منع د اسلام کې قتل کول نو ولې راباندې وژنې په دې دې ورته هدایت وکړي پلاره اسلام کې خو دا مې وی دا ګیره به غټه برېدی تا خو لرې کړې دا